جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. د کابل غزنی دویم لاین سړک د جوړېدو چارو پرمختګ کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تخنیکی ټیم د روان 1404 لمریز کال د میزان میاشتې په 20 نیټه د کابل غزنی دویم لاین سړک د جوړېدو چارې له نږدې وڅارلې. د اقتصادي معاونیت تخنیکی ټیم د قراردادي شرکتونو له ترسره شوو کارونو خوښي څرګنده کړه او له هغوی یې وغوښتل چې د ډیزاین مطابق پاتې چارې په خپل وخت بشپړې کړي. د هغوی په خبره د کابل غزنی په لومړي لاین سړک ترافیکي ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده او اړتیا ده چې د دویم لاین پاتې چارې یې ژر بشپړې شي. د ټولګټو وزارت مسؤلینو وویل د کابل غزنی دویم لاین سړک د جوړېدو چارې په 5 لاټونو ویشل شوي دي چې اوس مهال یې د پلان او ډیزاین مطابق د لومړي، دریم او 5م لاټونو عملي کار جریان لري. د اقتصادي معاونیت تخنیکی ټیم د ټولګټو وزارت مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره د دویم او 4م لاټونو قراردادونه هم نهایی او عملی کار یې پیل کړي. د قراردادي شرکتونو مسؤلینو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او ټولګټو وزارت له مسؤلینو مننه وکړه چې غوښتنو ته یې په وخت رسیدنه کړې ده او ډاډ یې ورکړ چې د ډیزاین مطابق یې د سړک کیفیت ته پوره پام کړی دی. هغوی زیاته کړه هڅه کوي چې پاتې چارې له ټاکل شوي وخت مخکې بشپړې کړي. د کابل غزنی دویم لاین سړک 111 کیلومتره اوږدوالی لري چې اوس مهال یې د لومړي لاټ چارې 42 سلنه، د دریم لاټ چارې یې 22 سلنه او د 5م لاټ چارې یې بیا 61 سلنه بشپړې شوي دي. د دغه سړک په اوږدو کې 9 لوی پلونه او 1590 پلچکونه شامل دي. د یادونې وړ ده چې د کابل غزنی دویم لاین سړک د جوړېدو چارې د تیر 1403 لمریز کال د سنبلې میاشتې په 20 نیټه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د لوري پرانیستل شوې وې. مینا بدی ګران ملت زړه کې را څرګند کړم، هر الوشت خاوره بدی بیا ټکله خوند کړم.